صحرا ته وګوره. لومړی ځان دومره معصوم ښکاره که بیا یو قاتل هم په خپل کور کې وساته. موږ یې میډه نه ده لیدلی خو څوک چې کور ته تګ راتګ کوي هغوی پیژنو. د ګونل په نوم یوه ښځه وه چې ډېره به دلته راتله. له صحرا سره یې هم اړیکه ډېره کلکه وه. خیره د امر صاحب د میرمن صحرا په اړه کومه ستونزه ده؟ زه یې وکیل یم، در سره څه مرسته کولی شم؟ ښه داسې ده، موږ هم د میرمن صحرا کور ته تللو. اوس چې تاسو یې وکیل یې راځئ چې یو ځای لاړ شو. مهرباني وکړئ. واه شکران مېلمنې واه، ته هغې ته خپل کور ورکه خو هغې ستا په کور کې ګډوډي رامنځته کړه. داسې مه وایه خورې، د هغوی ګناه هم ده. هر څوک چې په لاره ویني په خپل کور کې ځای ورکوي، باید داسې شوي وای. په هر حال خویندو خدای دې وکړي چې زر له دې سیمې نه لاړه شي، موږ به هم وژغورل شو. څه خبره ده مورې؟ مهرباني وکړئ. میرمن صحرا ستاسې په اړه خلکو شکایت کړی وایي چې په خپل کور کې مو یو قتل پټ کړی و او شکمن کس هم ستاسو کور ته تګ راتګ کاوه. د جابر په اړه خو مې هسې هم خپلې خبرې کړې وې. دا بل څه مو چې وویل په دې پوهه نه شوم. او کوم بل څوک خو زموږ کور ته نه دي راغلي. نو اچھا زموږ په اړه شکایت کړی او ولې؟ مور مې مجبوره نه ده چې تاسو ته ځواب درکړي. مراده وروره، دوی په کوم حق زما له مور نه څېړنه کوي؟ سمه ده، ارامه اوسه. دا پولیس هم مجبوره دي چې خپله دنده ترسره کړي. امر صاحب هم دومره بسنه کوي. ښکاره ده چې سهرا د دې تورونو نه خبره نه ده. موږ هم نه پوهیږو چې د هغې په اړه شکایت چا کړی او څنګه یې تور ور باندې لګولی، او مجبوره نه ده چې ستاسو پوښتنو ته ځواب درکړي. که کوم ثبوت لرئ هغه څارنوالۍ ته ورکولی شئ. د جابر ازادي په اړه خبرې کړې وي او لاسلیک یې هم کړی. دا چې چا شکایت کړی معلومات یې نشم درکولی، خو که غواړئ د پولیسو په مرکز کې به په هر څه پوه شئ. سمه ده، ډېره مننه. زه او میرمن صحرا به د پولیسو مرکز ته درشو. اندېښنه مه کوئ صحرا میرمنې، زه د پولیسو مرکز ته ځم او ګورم چې څه خبره شوې. هغه دې مراد ورسره دی، یوازې نه ده. زویه نور نه له صحرا نه لرې اوسه. زویه پولیس راغلي او کومه مهمه خبره به وي؟ په هوش راشه سلیمه. هسې هم د سیمې ټول خلک موږ پسې غږیږي او تا کوش ډم کړی. موږ نه غواړو بیا د پخوا په شان کارونه تکرار شي. هسې هم اوس خو یوازې نه ده زویه، مراد ورسره دی. د ټولو خلکو پام موږ ته دی. ته بیا ولې هلته ورځې سلیمه؟ ته خو ښه خبره کوې نعمانه، خو هغه سړی قاتل دی. ټول واړه واړه بچیان لرو، که موږ ته زیان رسولی وای بیا؟ رښتیا به هم دي. ازبک په سیمه کې د داسې خلکو شتون هېڅ ښه نه دی. هسې هم هېڅوک راضي نه دي چې هغوی دلته پاتې شي. داسې مو وایې ورونو، پرته له دې نه چې په څه پوه شئ غاړه مو مه بندوئ. د بنده حق خورئ، هېڅ هم ښکاره نه دي. دا وا روانه ده، کیدای شي هغه سړی بې ګناه وي. سمه ده، خو هر څه ښکاره دي ملا صاحب. که بې ګناه وای ولې ځان پټوه؟ ولې همغه شېبه ځان نه تسلیموه؟ منم چې دا خبرې به ستاسې لپاره منطقي وي، خو داسې قانون نشته. انسان نشي کولی په یو حالت کې هم قاضي او هم څارنوال شي. اوس نه غواړم چې په دې اړه خبرې وکړم ملا صاحب. ماښام په خیر. ماښام په خیر. ماښام په خیر. څه وکړو عثمان کاکا؟ کارونه بیخي ګډوډ شوي دي. پوښتنه مه کوه. فکر کوم ټولې سیمې موږ ته سنګر نیولی.
دا څو ورځې دوکان ته هم ډېر خلک نه راځي. احمده زویه، دا خبرې باید سلیم وانه اوري. رښتیا وایي عثمان کاکا، باید سلیم پوه نشي او دا مسله حل کو، کنه سلیم به پوه شي او کومه بله غلطي به ترې نه وشي. موږ باید دا موضوع حل کو. رښتیا وایي. الله اکبر. سمی الله لمن حمده. الله اکبر. الله اکبر. پولیس زموږ کور ته هم راغلي وو. میرمن شکران اندېښنه مه کوئ. یعنې یو هم دا کار پاتې و چې پولیس مو کور ته راشي. دا کار هم وشو. نور نو څه ته په تمایي شکران میرمنې. دا ښځه له دې ځایه وشړه. هر څه چې زموږ په سر راځي د سلیم د ښه نیت له امله دي میرل. ته د سلیم په اړه فکر مه کوه. دې ته فکر وکړه چې موږ څه کولی شو. وګوره، ما پرون سهرا له دوکانه وشړله. ورته ومې ویل اړتیا نشته نوره دلته راشي. ای خدایه، هغه ښځه به له خپل زوی سره یوازې څه کوي؟ کاشکې مو هغه له کاره نه وای شړلی. یوازېتوب اسانه کار نه دی. زه هم ماښام خبره شوم. کله چې خبره شوم په رښتیا ډېره خفه شوم. بخښنه غواړم خو تاسې هم پوهېږئ چې د سیمې خلک څه وایي. کله د سیمې نه یې ونه شړو بیا خلک به موږ پسې خبرې کول پیل کړي. په سهارا زما زړه م سوځېږي، خو په اصل کې د سیمې خلک هم رښتیا وایي. څه وکم میرال، هیڅ نه پوهېږم چې چاته څه ووایم. والله نور نه پوهېږم شکران میرمنې، خو که سهرا له دې ځای نه لاړه نشي د خلکو خولې نه بندېږي. ډېرې بدې خبرې کوي. ته خو د هغوی ټول خبرې نه اورې. د دې لپاره چې ته خفه نشې زه څه نه وایم. خو سلام. درود شیلیف. خواړه دې خوښ نه شول؟ تاسې عادت نه لرئ چې په غرمه کې ښوروا پخه کوئ؟ ماښام ته مې ښوروا پخوله، ځکه مې غرمې ته دا خواړه پاخه کړل. غرمه او ماښام نه لري ورېندارې. زه خو فکر کوم ښوروا هر وخت کې څښل کېږي. شکران خورې، د دې لپاره چې خفه نشي څه نه وایم. خو خلکو د صحرا په اړه ویل چې لور جانې هغه بله بوره خو لږه راوړه. کومه بوره؟ یوه بوره ده چې سپینه ده. سپینه بوره؟ ښه سمه ده. خیرات دی بیا چا څه ویلي؟ توبه، د ثانیې بې ځایه خبرې دي نو زویه. موږ هم د هغې له خبرو نه ستړي شوي یو. سلیمه، د میز په سر د فرنیچر کتلاک دی، هغه ماته راوړلی شي؟ ما هم تاته د قالینو او کوچونو کتلاک راوړی و چې یو ځای وګورو. ډېر ښه فکر دې کړی سلیمه. ما غوښتل یو ځای وګورو، خو دا کار ښځو پورې اړه لري. زما ذوق هسې هم ښه نه دی. تاسې وګورئ ویې ټاکئ، هماغه زه هم منم. د پلار دوکان ته مې ورځم، ډېر وخت کېږي نه یم ورغلی. سمه ده زویه. سمه ده ته لاړ شه، زه بیا خپلې ټاکنې تاته ښکاروم. سمه ده، ښه ورځ. تا ته هم په خیر لاړ شي.
عرب هلکه یعنې د قاتل زویه ودرېږه مه ورځه څه خبره ده لرې شئ لرې شئ ودرېږه علي ولې تښتې ها له مانه خو به نه ډارېږي زاورک شاه صاحب مې مه خرابوه پوه شوم قاتل پلار دې په زندان کې دی اوس خو دې هغه هم نشي ژغورلی زما پلار قاتل نه دی که بل ځل مې دا خبره ستا له خولې نه واورېده وژنم دې پوه شوې هو همداسې ده اوس دې بیخي د یو قاتل زوی په څېر خبرې وکړې زر بخښنه وغواړه بخښنه وغواړه خبرې لپاره دې بخښنه وغواړه دا رذیل باید بخښنه وغواړي علي غلی شه یهی ته زر زما دفتر ته راشه ښوونکي ما کوم کار نه دی کړی ودې لیده د په ما وار وکړه زه راځئ یهی ته د پیشو او بګک په شان جګړه به هېڅ نه خلاصېږي زه راځئ مخکې شئ عثمان کاکا زه نور ځم پوهېږې د قسمت کارونه باید ډېر په تمه نه شي ښځه لاړ شه له هغې جنۍ سره ښه چلند وکړې عثمان کاکا ښځو سره د چلند په هکله ما خپله خلکو ته یو ډېر لوی کتاب لیکلی دی ښه نو زه لاړم ښه وخت ولرې کاکا ماشاءالله وروسته له دومره خبرو ته بیا هم ښه خوشحاله ښکارې و عثمانه دا ته څه وایې ښاغلی حسنه ښکاره ښکاره راته ووایه چې زم پوه شم زه هم دا وایم چې دې سیمې خلک نور نه غواړي هغه سهارنومي ښځه دلته وویني ټول رښتیا هم وایي ښاغلی عثمانه زموږ د ټولو ژوند یې خراب کړی زما په اند دا چې هغې ته د کور کې ځای ورکړی دا کار تا سره هېڅ ښه نه ښکاري زهرا یوه ډېره ښه ښځه ده ژوند ورباندې سختي راوستلې زموږ په کلتور کې کله چې یوه ښځه په ستونزو کې وي باید ورسره مرسته وشي د اوسېدو ځای ورکړل شي نشم کولی یوه ښځه چې له زوی سره یوازې دې ښار ته راغلی له خپل کوره وشړم دومره بې کلتوره شوی نه یم شکر دی په هر حال زه ځم بیا به سره خبرې وکړو په مخه دې ښه شه احسان کاکا خیرت دی چیرته ځې څه وشول کومه خبره وشوه نه پوهېږم زویه فکر کوم خپل ویښتان یې خوښ نه شول ته هم په خیر راغلې څنګه دې خواته راغلې داسې خبرې کوې لکه هېڅکله چې دلته نه راځم ومې غوښتل یو ځل تا وګورم او ویښتان مې هم جوړ کړم البته ښاغلیه مهرباني وکئ بله اصلې د پلار دکان کې مې یم ګیره او ویښته مې جوړوم سمه ده چې خلاص شوم بیا درځم سمه ده ورته وایم وعلیکم سلام اصلې درته سلام ویلې غواړي ما سره د باندې لاړه شي وعلیکم سلام ښځې هم داسې دي هر حالت کې چې وي بیا هم له چکر وهلو لاس نه اخلي هو همداسې ده خدای ته مرسته وکړي دې خواړه پخ کړي دې بلې خوړلي هغه هم ژاړي چې ولې دې ماته نه دي پرېښي حالا نو د خوب وخت دی نه ځم زه مې ترور سره لوبې کوم لورې ولې داسې وایې چې ویښه شوې بیا به لوبې وکئ مورې زه نه ځم زه مې ترور سره لوبې کوم خیر د ترورې مور ته مې څه وایه ما سره لوبې کوي څه کېږي چې یوه ورځ د غرمې خوبونه کې که خوبونه کې بیا ټوله شپه نارامه وي او هو ته ولې زما خبره نه منې هله خپلې کوټې ته لاړه شه زه نوي دا کېږم مورې زینب پرېږده یې نو ولې ورباندې فشار راولې هله ګرانې مه خفه کوه زه مې ترور سره لوبې کوم ته لاړه شه ویده شه ماشوم سره داسې مه کوه اورېندارې ته خپله لور همداسې لویوې هله نو ضد مه کوه نه ځم مورې زه مې پلار ته وایم چې ته ما نه پرېږدې چې لوبې وکړم هله راځه یه زویه ته خوښوي ډېر خو به یې نه یې ژوبل کړی راته ووایه که نه میرال مېرمنې ارام اوسه هېڅ هم نه دي شوي ته څنګه زما زوی وهلی شي ته څوک یې ها دا اندېښنې وړ خبره نه ده هسې
علي هم د خپل کار له امله بخښنه غواړي میرال میرمنې. ما ته وګورئ، د هغه قتل پلار زما پلار قتل نه دی. غلی شه کمقله. پخوا هم هغه سړي په همدې ښوونځي کې لومړی زما زوی او بیا یې نور هلکان هم وهلي وو. اوس هماغه کار د هغه زوی هم کوي. علي زویه څه شوي؟ نور نو څه وشي، لومړی ستا قاتل میړه او اوس د دې زوی زما زوی وهلی. دا ته څه وایې؟ پلار ته مې قتل مه وایه. زما پلار بې ګناه دی او د هغه بې ګناهي به زر ثابته شي. که تاسو دې هلک ته سزا ورنه کوئ بیا به ستاسو شکایت پوهنې وزارت ته وکم. ان دا کار به تفتیش ادارې ته ورسوم. د پوهنې وزارت ته؟ تفتیش ادارې ته؟ میرال میرمنې داسې مه کوئ، دوی تر اوسه کوچني دي. نور خلک هم شکایت لري. هیڅوک دا هلک په ښوونځي کې نه غواړي. میرال میرمنې آرام اوسئ، آرام اوسئ. هر څه ته چې اړتیا وي هغه به ترسره کړم. علي به د دې کار له امله یو څه موده له ښوونځي نه لرې شي. مدیر صاحب هیله کوم موږ په خپل منځ کې دا موضوع حلولی شو. ډاډه یم هرومرو به کوم لامل لري. همداسې نه ده زویه، ته هم یو څه ووایه که نه. هرومرو به کوم لامل لري؟ دا د علي څومه جګړه ده. د خپل کار سزا باید وویني. آخر ویده شوه. ته ولې داسې کوې لیف؟ پوهېږم سخته ورځې دې په ژوند کې راغلي، خو باور وکړه له دې کار نه موږ هم ډېر پښیمانه یو. خو هر څه به سم شي، ژمنه کوم. ته هم زموږ په حالت ځان پوه کړه. دا ستونزه باید یو ځای حل کړو. څه شوي؟ چاته زنګ وهي؟ مورې ماته وګوره، که سلیم ښوونکي ته زنګ وهي موبایل دې بند کړه. زه د هغه مرستې ته هېڅ اړتیا نه لرم. علي بس که واده نه اورېدل هغوی دې له ښوونځي نه لرې کوي. زما هم خوښه ده، هسې مې هم زړه ډېر په تنګ شوی. غلی شه. هله سلیم ښوونکی موبایل ته دې ځواب ورکړه. د بلوڅو لرګی دی؟ هو ډېر کلک لرګی لري. ته هم موږ په ارامه نه پرېږدي. څنګه دي دا کوچونه مې خوښ شول؟ نه دا مې خوښ نه شول. هغه نور کوچونه ښکلي دي. یو ځل به هغه هم وګورم. خدایه زه اوس څنګه وکړم؟ بله حاجرې، سلیم ښوونکی موبایل ته ځواب نه ورکوي. هلته دی؟ مخکې خو لاس لی سره و، په لاره کې مې ولیدل. دا موبایل فرنیچر لیدو ته تلل. ولې څه شوي دي؟ کومه خبره نه ده، وروسته به بیا خبرې وکړو. مراد کاکا تا چې زنګ واهه دلته راغلم، ته ښه څه شوي؟ ښه یم کاکا، مننه چې دلته راغلی. مدیر صاحب غواړي ما له ښوونځي نه وباسي. دا کار دومره اسانه نه دی. دا ځای خپل قوانین لري. هر څه به سم شي. د مدیر کوټه چیرته ده؟ دا کوټه د مراد کاکا. تاسې هم دلته په تماشه، زه ورسره خبرې کوم. خانم شامر منی څنګه یې؟ بخښنه غواړم. خیم زما لپاره وخت ډېر ارزښت لري. باید نوراندو کره هم لاړه شم. ګرانه، یو سړی به ولې غواړي چې خپل فال وګوري؟ زه خو هېڅ پوهه نه شوم. یعنې که د عثمان کاکا شاګرد نه وای، فال مې دې نه کاته. خو په هر حال کښېنه زر د قهوه وڅکه چې فال دې وګورم.
ورځ په خیر. ژوندی اوسې. په خیر راغلی نیسان. خیر اوسې. خیرت دی. هغه ما ویل چې الیف. ما هم الیف ته ډالۍ اخیستې. انشاءالله خوښه به یې شي. اوس هم باور نشم کولی چې مونږ یې بخښلي یو. نیسان ډېره مننه کوم. له الیف سره د خپلې خور په څېر چلند کوي. ژوندی اوسئ. ته څنګه دلته راغلی؟ مهمه خبره نه وه. زینب پسې ښوونځي ته راغلی وم او مې غوښتل تا هم یو ځل ووینم. که کار مو درلودو زنګ وهلی شئ. ډېره مننه کوم. زه هم مننه کوم ښاغلی مراده. که تاسې خبر نه وای د علي دا کار بې اجازه نه پاتې کېده. بیا هم ډېره مننه کوم د لیدو په هیله. خانو له مودې سره وغږېدم او هر څه حل شول. ښوونځي ته د دوام ورکولی شي، خو وروسته له دې به ډېر پام کوئ. سمه ده؟ سمه ده مراد کاکا. مدیر ته مې هم وویل چې جابر بې ګناه دی. که څوک تا د دې خبرې له امله وځوروي هغه به ورته سزا ورکړي. ډېره مننه مراد کاکا. هله نو لاړ شه. وګورئ صحرا مېرمنې، دا ستونزې په ښوونځي کې، په کور کې، هر ځای کې دوام مومي. ټولې ستونزې په یوازې ځان نشي حلولی. زما سپارښتنه پر ځای ده. څنګه چې مې تا سره ژمنه کړې کولی شم له تا او علي سره مرسته وکړم. هر څه یوازې ستاسو ځواب ته په تمه دي. علي زه کور ته ځم. پام کوه هر څه چې وشي ودې شي. هر څوک چې هر څه وایي بیا هم چا سره شخړه ونه کړي. پوه شوې؟ سمه ده. ته مې هم پلار وبخښه. هغه وخت به هر څه سم شي. یوه ډنګره ډېره ښکلې او اوږده جلۍ وینم. نه، اوږده او ډنګره نه ده، غلطه شوې. قد یې برابر دی او لږه چاغه ده. ویښتان یې لنډ دي او ډېرې ساده جامې اغوندي. ویښتان یې نه دي لنډ، اوږده او تاو تاو دي. ته لیونی څه بلای؟ که زما په فال باندې باور نه لرې بیا یې ولې ګورې؟ خانم شاه مېرمنې، هیله کوم مه ځئ. هیله کوم، ژمنه کوم نورې خبرې نه کوو. ځه ورک شه. ګل به څنګه شي؟ د ټولې کورنۍ خوښي یې ورکړې ده. شکران خورې دوی ته باید کلکه سزا ورکړل شي چې عقل سرته راشي. خو ماشاءالله ستا زامن هم د هزار په شان را رسیږي او د هغوی هره ستونزه ورته حلوي. په هر حال مدیر راته زنګ ووهه. مراد ورسره خبرې وکړه چې علي وبخښل شي او ژمنه یې کړه چې بیا دا کار نه کوي. زه آخر څه وکم میرال؟ هیڅ یو یې زما خبره نه اوري. دواړه په خپله خوښه کارونه کوي. ګوره که ته قناعت نشې ورکولی لاړه شه له صحرا سره خبرې وکړه. ښکاره ورته ووایه مراد ستا له امله خپل مسلکي ژوند تباه کوي. دا کار داسې په ناسته نه حل کیږي. زوی به دې تباه شي. ما خو درته وویل. خیرت رجایی، لیدنه د څنګه وه؟ پوښتنه مه کوه عثمان کاکا. په خانم شاه مې خپل فال وکته، خو زما په قسمت کې یو بله نجلۍ ولیده. ما چې د هغې خبره ونه منله غوسه شوله، هغه ځایه لاړه. د فال له امله دې حالت ته را رسېدلی؟ هو،
ډېر عجیبه یې رجایي، ته په فال والې باور کوې؟ راتلونکي په اړه پرته له الله څوک نه پوهېږي. کله چې واده وکړو بیا ورته اجازه نه ورکوم او هسې هم سمه نه پوهېږي. ګرانې ته به ووینې عثمان کاکا، زه به ډېر یو خوشحاله ژوند هغې ته ورکوم. هو حاله خیالونه کې مه ډوبېږه. راځه چې دکان بند کو، هسې هم څوک نه راځي. نن شپه هغه کتاب چې مې درته وویل ولولې، سبا درنه ازموینه اخلم. بخیر راغلی شکران تروري، راځه. سهرا لورې تا ته یوه خبره کوم، خو هیله کوم بد فکر ونه کړې. استغفرالله ترور جانې، ولې به بد فکر کوم؟ لورې ته هم مور یې، ځکه زما په خبره ښه پوهېدلی شي. سلیم کوژده کړی، مراد مجرده دی، ته هم زموږ کور ته نږدې اوسېږي. په دې توګه د خلکو خبرې موږ پسې ډېرې زیاتې شوي دي. یعنې غواړم ووایم چې زه نه غواړم زامنو پسې مې له دې ډېرې خبرې وشي. که د هغه بېګناهي ثابته شوه بیرته څنګ ته یې لاړه شه. هر څه چې وي هغه ستا د زوی پلار دی، یو ځای به ورسره کورنۍ جوړه کړې. څنګه مې چې وویل بد فکر ونه کړې لورې، زه هم یوه مور یم، نه غواړم چې اولادونه مې خفه شي. زه پوهه شوم شکران ترورې، مه خفه کېږه. څنګه چې زه د علي لپاره دومره ستونزې زغمم او صبر کوم، ته هم باید د خپلو زامنو په اړه فکر وکړې. اندېښنه مه کوه، په بیکوس کې د جابر کور ته کډه کوم ترورې. ډېره مننه سهرا، ژوندی اوسې لورې. علي ځان دې تیار کړه، دې ځای نه ځو. زو چیرته؟ د پلار کور ته دې زویه. مورې تا سره ډېره مینه لرم. پوهېدم چې هرومرو دا خبره منې، ته د نړۍ تر ټولو ښه مور یې. زه همدا اوس ځان تیاروم، خو اول باید فدوی کره لاړ شم او دا خبر ورکم. او هو هلته مې ځینې شیان هم پاتې، هغه هم اخلم. بیکوس که چې جابر کوم کور نیولی هلته کډه کوي، د دومره خبرو وروسته نشي کولی دلته پاتې شي. کاش مراد ته هم قناعت ورکړی شم. شکران خورې مه خفه کېږه، څوک چې له سترګو پناه شي له زړه نه هم لرې کېږي. یو ځل کډه وکړي بیا به یې وګورې، مراد به هم ترې لاس واخلي، هیره به یې کړي. انشاءالله میرال، انشاءالله. خدای دې وکړي چې نن کډه وکړي. ډېره به ښه وي چې د عثمان له راتګ نه مخکې له دې ځایه تللي اوسي. خیر راته شکران مېرمنې، بیا څه خبره ده؟ هېڅ خبره هم نه ده ښاغلی عثمانه. موږ قهوه څښله، کښېنه چې تا ته یې هم راوړم. نه یې غواړم، ته کښېنه. شکران ما ونه ویل چې سهرا له دې سیمې نه کډه نه کوي. شکران خور څه کولی شي؟ هغې ښځې خپله پرېکړه کړې چې د خپل میړه کور ته کډه کوي. په زوره خو یې دلته نشو ساتلی. د سیمې خلکو سره یو ځای شوې، له صحرا نه مو مخ واړوه. نه شرمېږئ او وایئ چې دا پرېکړه خپله کړې. ډېره بده ده ښاغلی عثمانه. په اصل کې تا ته بده ده شکران، هېڅ وجدان نه لرې، بده ده ګناه لري. که میړه یې هغې ته قصر هم واخلي، هغه ښځه له دې ځای نه ځي، پوه شوې؟ خو ښاغلی عثمانه، پخوا تا د خپل میړه هره خبره په ورین تندي منله،
سهرا له دې سیمې نه هېڅ چېرته هم نه ځي. دا زما پرېکړه ده. نه شکران خوري دې صحرا د ښاغلي عثمان سترګې هم ړندې کړي دي. زما په اند د مراد پر ځای لومړی د خپل میړه ته قناعت ورکه. په هر حال نور نو زه ځم خوري. خیرات دی لورې. عثمان کاکا زه که زما خبره په ځمکه غورځوې بیا څه نه وایم. هیله کوم داسې مه وایه عثمان کاکا. په سیمه کې د هېچا مخ ته نشم کتلی. هر څوک چې ما وویني له ما مخ اړوي. عثمان کاکا زموږ له امله ستاسې ژوند هم خراب شوی. نه غواړم زموږ له امله ستاسې سر ټیټ شي. که ته داسې وکړې بیا به زموږ سر ټیټ شي. خلک به وایي چې وتښتېدله. کوم کار دی نه دی کړی چې وشرمېږي. پرېږده چې هغه غیبت کوونکي خلک وشرمېږي. خیره د صحرا مېرمنې دا شیان مو ولې د باندې راویستلي؟ پلاره څه شوي؟ زویه کومه خبره نشته. صحرا لور مې غوښتل د جابر هغه کور ته کډه وکړي خو ما ورسره خبرې وکړې. پوهه مې کړه. صحرا مېرمنې ښه به وي چې د دعوا تر پایلې پورې پاتې شئ او دا مه هېروئ ښاغلي جابر ما ته امانت سپارلی یې. سمه ده زویه مونږ خبرې وکړې. زما هره خبره مني. مرسته وکړه چې دا شیان بیرته دننه یوسو. نه عثمان کاکا علي به اوس راشي موږ یې خپله بیا دننه وړو. سمه ده لورې هر څنګه چې ته غواړې. راځه چې کور ته لاړ شو. اوس مو د مراد شا نیولې؟ دا ته بیا څه وایې کم عقله؟ دروغ خو نه وایم. اول مو د سلیم ښوونکي او اوس هم د مراد شا نیولې علي. د دې سیمې ماشومان هم خپل ځان په خپله ساتلی شي خو بېوزله علي د قاتل زوی مرستې ته اړتیا لري. بېوزله علي. هر څه چې وکړې تا سره شخړه نه کوم. پوهېږې ولې؟ ځکه نه غواړم هغه کس چې نور نه وینم هغه ووهم. نن زما وروستی ورځ ده. اوس ستاسې هغه کور ته هم اړتیا نه لرو. د خپل پلار کور ته کډه کوو. وای یعنې کډه کوئ ها؟ ستاسې د کډې کیسه هم اوږده شوه. که زه ستا پر ځای وای دومره زر نه خوشحالېدم. مخکې له کډې نه ما ته ووایه چې مرسته وکړم. زه په دې کور کې څه کاره یم. ځان ته یوه کوټه هم نه لرم. دا ته څه وایي لیف؟ داسې کومه خبره نه ده. کور کې اضافي کوټه نشته چې تا ته درکو. کور ډېر کوچنی دی. نو د زینب کوټه ماته راکئ. داسې مه راته ګوره. تاسې وغوښتل چې دې کور کې پاتې شم. زینب د ورځې لخوا ښوونځي کې وي. د شپې به سره یو ځای ویده شئ. زه ځان ته یوازې یوه کوټه غواړم. وایي کور کوچنی دی او اضافي کوټه نشته. په دې اړه به مو هغه وخت فکر کړی و چې زما ژوند مو تباه کوه. الیف بس دی نو. که ما په دې کور کې غواړئ بیا زینب ته ووایه چې نوره په سالون کې ویده شي. ترورې زه نه غواړم په سالون کې ویده شم. سمه ده ګرانې مه ویده کېږه. ګوره زینب جانې زه چې کوچنی وم هره شپه له خپل پلار او مور سره یو ځای ویده کېدم او داسې به ټوله شپه هغوی دواړه له ما سره وو. ته نه غواړې چې هره شپه هم داسې خوب وکړې؟ غواړم. او هو مور به دې هره شپه درته کیسې هم کوي. مور جانې ته هره شپه راته کیسې کوې؟ د میرال په مخ کې راته په غوسه کېږي. زه څه نه وایم خو نور نه بس دی ښاغلی عثمانه. صحرا پرېږده د خپلې کورنۍ په اړه لږ فکر وکړه. دې حالت ته وګوره.
په خپل کور کې هم آرامه نه یو له باندې تګ نه هم ډارېږو. مورې ته له صحرا سره څه ستونزه لرې هېڅ نه پوهېږم. که کوم جرم هم وي هغه صحرا نه بلکې جابر ترسره کړی. هسې خبرې مه کوه. اوس دې مور خپل ضد کړی. که صحرا کړی وکړي تر ټولو لومړی به دا شکر وباسي. افسوس دی، ډېر افسوس دی. زما موخه داسې نه ده. زه یوه مور یم ښاغلی عثمانه مور. د صحرا نه مخکې باید د خپل اولادونو په اړه فکر وکم. ما خپل زامن په کوڅه کې نه دي پیدا کړي. مورې تا موږ ته نه وویلي څوک چې مرستې ته اړتیا لري هغوی نه مخ مه اړوئ. اوس څه وشول؟ ته نو غلی شه. ولې غلی شي؟ دا رښتیا وایي. د خلکو خبرو ته ډېر ارزښت مه ورکوه شکران مېرمنې. که هغه لاړم شي بیا هم د هغوی خوله نه بندېږي. که ته لوېدلي کس ته لاس ور نه کړې بیا دا ژوند هم تا سره مرسته نه کوي. زامن دې هم ستا په څېر دي ښاغلی عثمانه. تاسې ټول همداسې خپلو خبرو ته دوام ورکئ. خدای دې ټولو ته خیر راپېښ کړي انشاءالله. مور جانې تیاره یې ځو؟ علي ته اندېښنه مه کوه، زه همدا اوس یو موټر راولم. علي زویه نه ځو. څنګه نه ځو ها؟ عثمان کاکا سره مې ژمنه وکړه تر څو چې د پلار دا وعدې خلاصه نه شي. زه به څنګه شم؟ ما سره د ژمنه ونه کړه وده نه ویل چې له دې ځایه ځو. ته په ما باندې ملنډې وهې ها؟ زویه ما خو نه دي ویلي چې هېڅ نه ځو. که ته غواړې همدلته پاتې شه. خو زه ځم. علي علي مه خفه کېږه سهره. زه له علي سره خبرې کوم. ځم هغه بېرته راولم. خیر راغلی احمده. خیر اوسې نیسان تا ژړلي دي؟ نه نه مې دې ژړلي. زینب لږ څه ستړې کړم. الیف چیرته ده؟ هغې ته ډالۍ ورکوم انشاءالله خوښه به یې شي. د زینب په کوټه کې ده. الیف راځه ورور جانه ما هم درس لوسته. خانو زه د ډېر وخت نه نیسم نه پوهېږم دا به دې خوښ شي او که نه. که څه هم ته د ډېرو شیانو وړ یې. وروره دا ډېر ښکلی دی. ډېره مننه کوم. تاسو دواړو ماته د سترګو په سر ځای راکړی. خیر دی یوسي. د دې لپاره چې آرامه اوسم د زینب کوټه یې ماته راکړه. ما وویل اړتیا نشته. زه په سالون کې ویده کېدلی شم خو ویې نه منله. ډېر ښه فکر یې کړی. هلته دې درس ولوله. خدای دې روښانه ذهن درکړي. یوازې په بخښنې سره هر څه نه هېرېږي وروره. زه به له تاسو نه هرومرو خپل غچ واخلم. نیسان تا الیف ته د زینب کوټه ورکړې؟ احمده ما نیسان ډېره مننه کوم. ته ډېر ښه زړه لرې ګرانې. خدای دې هر چا ته ستا په څېر ښځه ورکړي. الیف ډېره خوشحاله ده.
مو داسې یو کار وکړ؟ ما تا ته ویلي و که پلار مې د تل لپاره بندي شي او که زر تر زر آزاد نشي وروسته له دې زموږ کار اسانه دی. ځکه د صحرا ملاتړ کوو، غواړي په دې توګه موږ باندې فشار راولي. یې زویا یې تا یعنی په ښوونځي کې علي ته داسې وایي